حال سویس ته اول او مهم هدف دا و چې دا پیسې وساتل سي. د افغانستان بانک پیسې چې په امریکې کې وي، دلته ور باندې خلکو دعوی کړي وي. تقریبا دومره دعوی وي چې 8 میلیارډ ته رسیدلې سي. دا خلکو ویلي چې هغه خلک چې په سپتامبر میاشت کې 9/11 کې په اسرا دلته تلف شوي دي، هغه په د طالبانو هغه سره همکاري درلودله القاعده سره، او په دې اساس اوس طالبان حکومت ته رسیدلی دي. منګه باید دغه زمنګ خسارات باید جبران سي له دې پیسو زینه. هغه په محکمو کې سده وو او منګه ډارېدلو دلته محکمو حساب ډیر بې رقمه ده. صدا به هغه سي. خو خص په دوه محکمو کې هغه موضوع رد سوی ده. یو لا نورم قطعي نهایی نه ده سوی، خو دوه کې سده رد سوی ده. ولې هغه وخت کې چې منګه دا پیسې هغه کړیو کاغلی مونږ غوښتل دغه پیسې دغه لاس نه وکاږو چې څوک قربان داوا ونه کی. نو ځکه مو په سویس ته وړلې. تر اوسه پورې تقریبا لاقل وسو بخښنه غواړم، لاقل نه تقریبا 200 میلیونه ډالر منګه په دغه کې ګټه کړې ده. منګ ترا کړ سوي وو 3.5 میلیارډ. اوس هغه پیسې چې ګټه کړې ده تقریبا 4.2 میلیارډ ته رسیدلې ده. منګه چا سره کومک نه دی کړی، ځکه چې په اساسنامه کې ویل کیږي چې دا پیسې به له هغه لپاره مصرفیږي دي مالی او پولي استقرار لپاره. پولي استقرار لپاره کوم ضرورت پیدا نسه. منګه په اول کې فکر کوو چې امکان لري افغاني خپل ارزش لاسه ورکی او ضرورت دی ته ولري چې پښتواني نه استفاده وسی. خو افغاني برعکس د جمهوریت وخت نه اوس هغه سوی ده، بهتره ده، ارزش یې ده بهتر دی. او ما خپل یو دوه وغو کې پیشنهاد وکړ چې یو د هرات په زلزلہ کې چې ما ویلې باید منګه یو مقدار پیسې دغه د زلزلې خلکو ته حساب رسولای دي، خلکو سره کومک وکړو په حدود 1 میلیون ډالر کې. او بل دغه مهاجر چې د پاکستان او ایران راځي، ما ولیک د سره چون بین المللي کومکونه نشته ده او حکومت هم دوره پیسې نه لري کې 50 میلیون ډالر مونږ کومک وکړو. خو زینو مخالفت کاوه د دې سره او هغوی وایي چې دا خو هغه شیان نه دي چې موږ په اساسنامه کې راوستي دي، لکه چې دا پولي استقرار او مالي استقرار او دا شیان، دا خو د بانک پیسې دي، دا خو د عمومي مقاصدو لپاره نه دي. خو په هر حال هغه نه دي سوي. سره ل دې چې موږ هغه نه دی کړی، آمادګي مو درلودله په ځینو ساحو کې، په خو خپله د امارات ونه غوښتل چې موږ هغه تادیات وکړو. مثلا امارات یا دولت د افغانستان قرضدار د بانک جهانی نه، قرضدار د بانک آسیایی نه. بانک آسیایی 28 میلیون ډالر ورنه غوښته او موږ حاضر اوسې په امارات په ځای هغه تادیات موږ وکړو د غزنه. خو امارات په خپل تصمیم ونیو په ولې موږ دا پیسې په خپل پیدا کوو، تاسو مکوئ. نو په صورت سره طبعا موږ دا هغه ونه کړ. په هر حال زمونږ عمده هدف تحقق پیدا کړی. زمونږ هدف عمده هدف دا و چې د مرکزی بانک پیسې وساتل سي. هغه پیسې نه یوازې داسې ساتل سوي دي، ډېرې سوي هم دي. او هر کله چې په افغانستان کې حالت نورمال سي، مرکزی بانک به په کافي اندازه سرمایه ولري چې فقط کوم پیسې چې نشر شوي دي په بازار کې، کوم پیسې چې دې لپاره په سلو کې به سل پشتیوانه څه ولري. یو د قوي ترین غوز نه به وسی په منطقه کې هیڅوک سلو کې پشتیوانه نه لري. ایران نه لري، پاکستان نه لري، ترکیه نه لري، حتی هند نه لري. کنه نو موږ په کافي اندازه پیسې دې لپاره څه ولرو چې ورته نو هغه امر په جایسه وای. دا سره دې چې موږ زینو انجوګانو موږ نه غوښتنه وکړه چې ورته پیسې ورکو. ډیرو خلکو هغه نه کاوه. دا زمونږ په چوکاټ کې نسته، زمونږ د کارکر په چوکاټ کې نسته. او بل یو ځل مونږ بشري حقوقو ته، بشري احتیاجاتو ته لاړو، دغه پیسې په یو کال کې سره خلاصيږي. او طبعا دا د بانک سرمایه ده، مونږ یې ساتو او هدف مو هم دا و. زه فکر کوم په دې څه کې مونږ کامیاب سوي یو چې هغه پیسې مو ساتلې دي. مونږ مصرف فوق العاده کم ده. زه خپل معاش نه اخلم، دا نور خلک هم نه اخلي، او سفر هم کوو. مونږ تقریبا هغه اقتصادي اکانومي کلاس کې څه د سفر کوو. د دې لپاره چې دا څونه وایي چې د دې پیسو څخه نشي استفاده سي. په هوټل کې هم سي اوسو یا 3 ستاره یا 4 ستاره هوټل کې اوسېږو، موږ 5 ستاره هوټل کې نه اوسېږو. په هر حال پیسې هغه دي زیاتې سوي دي، محفوظ دي، او دا زموږ هدف او زه فکر کوم غټ هدف دی د پیسو د انتقال